روسیه د افغانستان په 3 ولایتونو کې لویې پروژې پیلوي. دوران د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي چې دوی علاقه لري په افغانستان کې پانګونه وکړي او دغه هیواد په لویو اقتصادي پروژو کې خپله برخه واخلي. هغه دا څرګندونې پرون په یوه تازه ترسره شوې مرکه کې وکړې. د روسیې دا ځانګړی استازی وایي چې دوی علاقه لري چې په افغانستان کې د انرژۍ او برېښنا په برخه کې پانګونه وکړي. د دې ترڅنګ د ریل پټلۍ په برخه کې هم دوی په ځینو پروژو غور کوي. د یادونې وړ ده چې نوی افغان حکومت هم د روسیې څخه غوښتي و چې د افغانستان په بیا رغونه کې دې برخه واخلي. تر دې وړاندې چین هم ویلي و چې دوی غواړي په افغانستان کې پانګونه وکړي او د دې هیواد بیا رغونه کې برخه واخلي، خو د دې لپاره دا مهمه ده چې په افغانستان کې د دوی د کارکوونکو امنیت خوندي وي. د افغانستان د حکومت ویان په دې هکله ویلي و چې دوی تیار دي د ټولو چینایي کارکوونکو امنیت خوندي کړي. یاد ویان ویلي و چې چین تیار دی په افغانستان کې میلیارډونه ډالره پانګونه وکړي، خو د خپلو اتباعو امنیتي تضمین غواړي. د افغانستان نوی حکومت چې اوس یې د امریکا سره اړیکې ښې نه دي، تر ډیره غواړي چې د روسیې او د چین په مرسته په هیواد کې ځینې لویې پروژې عملي کړي او د هیواد ځینې اساسي اړتیاوې لکه د اوبو ذخیره کول او د برېښنا تولید ورباندې پوره کړي. په لومړیو کې چین او روسیه دې کار ته په خپله هم لیواله وه، خو اوس داسې ښکاري چې د امریکا له ویرې یو څه زیات پام کوي. درنو لیدونکو، دا او دې ته ورته نورو مطالبو د لیدلو لپاره ځواک ټي وي چینل لایک او سبسکرایب کړئ.